په دې ویډیو کې زه غواړم تاسو ته مایکروسافټ نوټ پاد وښایم. نوټ پاد چې دی دا هم د مایکروسافټ وینډوز یو ډېر ابتدایي پروګرام دی. په ځینو ځایو کې که چیرې تاسو اورېدلي وي خلک وایي چې زه د ویب سایټ ډیزاین کوم یا ویب سایټونه لیکم. په نوټ پاد کې یو کار تاسو کړلی شئ چې ډېر ابتدایي کودونه هم شته که د HTML لپاره، او په عین وخت کې نوټ پاد د نوټ لیکلو دپاره هم د تاسو ته ډېر کمک کړلی شي، د په خاطر چې ټکس یې ډېر ساده دی. د سړی بلې خوا ته چورت نه وړي، نو د نوټ پاد اصلا کتابچې ته وایي، د تاسو د کتابچې په رقم هم استفاده ترې کړلی شئ. که چیرې تاسو وګورئ مایکروسافټ نوټ پاد په دغه رقم باندې تاسو یو شی لیدلی شئ. نو زه به ولاړ شم د خپل سټارټ اپ ته ولاړلم یا سټارټ منو ته، دا به زه نوشته کړم نوټ پاد. صحیح شو. نوټ پاد مې چې نوشته کړ نو ما ته به دغه سافټویر راشي، د باندې به زه کلیک کړم، دا د ما نوټ پاد شو. نوټ پاد ډېر ابتدایي پروګرام دی. صحیح شو. تاسو په عادي شکل د نوټ لیکل دپاره او یا هم که کودینګ کړئ، مثلا چې تاسو عادي کودونه ورته نوشته کوئ، نو د هغه د HTML د کودو دپاره دا په کار کېږي. صحیح شو. کله چې فایل نوشته کړو نو د فایل باندې به کلیک وکړئ، سیو یا سیو از به ووایئ، دی درته ثبتوي او تاسو یې ساتلی شئ. په عین وخت کې تاسو د ده نه ځینې پرنټ کړلی شئ، ځینې ابتدایي معلومات په ده کې پیدا کولی شئ، ثبتولی شئ، ګو ټو ویلی شئ، ټایم او ډیټ ویلی شئ. فونټ په ډېر ابتدایي لیول دی. که چیرې تاسو په کمپیوټر کې د مایکروسافټ ورډ پروګرام وي او یا هم نور پروګرامونه د مایکروسافټ وي، ده ته د تاسو ضرورت نه کېږي، په غیر د ده چې تاسو ډیزاینر ویه، تاسو کوډر ویه او یا هم پخپله ځینې وخت د تاسو دپاره ضرورت وي چې خپله کودونه جوړ کړئ، د تاسو ته کړلی شي د په ابتدایي لیول باندې کمک وکړو. نو خپله نوټ پاد ما په یاد وي چې دا هم یو ډېر ابتدایي پروګرام دی، کمک درڅخه کړلی شي په دغه سټاټس بار کې یا سټارټ منو کې چې تاسو نوټ پاد نو د تاسو دپاره به نوټ پاد راشي او تاسو یوه ډېره ابتدایي د نوټ لیکلو دپاره استفاده ترې کړلی شئ، او وروسته چې څومره متخصص کېږئ بیا کړلی شئ د نورو شیانو نه هم استفاده ورڅخه وکړئ.